فاطمه په لاره روانه وه چې په لاره کې ورله درې غلان مخې ته راغلله او د فاطمه نه یې جوړه واغستله او د هغه ځای نه وتښتېدل. د دې نه پس د فاطمه مور باچا سلامت له لاړله او ټوله کیسه یې ورته بیان کړله. باچا سلامت بیا د غلانو سره څه وکړله، راځئ چې ټوله کهاني وګورو. د یو وخت خبره ده چې په اټکي کلي کې یو فاطمه په نوم نیازبینه لور د خپل مور او پلار سره اوسېدله. نو دې پلار ته وویل: یا ابو ماله لږې شان پیسې راکه کنه چې زه پې ځان له ښکلې شان جوړه واخلمه، ځکه چې زما د ملګري واده دی او خلک به ښکلې ښکلې جوړې اچوي چې زه هم پکې ښکلې ښکارمه. یا زما لورې، تا ته خو ښه پته ده که نه چې سهار وختي کار له لاړ شمه او د ماښامه پورې د مالک په پټو کې کارونه کومه، او چې ماښام راځمه نو ماله صرف 500 روپۍ راکې، نو زه تاله دومره پیسې چېرته نه درکم چې ته پې ځان له جوړه واخلې. یا ابو نو ولې زه به د خپلې مرګرې واده کې په زړو جامو کې ځمه څو ماله جوړه. یا لورې، یو ځل مې درته ووې که نه چې پیسې نشته نو نشته، څه لراله دماغ خرابې. د دې نه پس فاطمه خپه روانه شي، د کوټې نه وځي او چې کله یې ورته مور وګوري نو کاشف ته ووایي: یا کاشف جانه، ته زموږ خو دغه یوه نیازبینه لور ده، هغه هم ته ژړې، شاید تا سره خو به دومره پیسې وي که نه چې زموږ لور پې ځان له جوړه واخلي. یا ښځې، تا ته ښه پته ده او بیا هم ته ماته خبرې کې چې ما دومره پیسې جمع کړې دي چې آینده راتلونکي وخت کې خپلې لور له هر څه واخلمه. دغه 50,000 روپۍ دي راسره. یا سړیه، د بیغ دپاره الله پاک شته دی، الله پاک به بیا موږ له پیسې راکړي. اوس تا پیسې راکه، زموږ لور ژاړي چې ځان له پې ښکلې شان جوړه والي. لور یې واپس کوټې ته راغلله. کاشف خپلې لور له هغه 50,000 روپۍ ورکړلې او هغه بیا د دې کوټې نه روانه شي او بهر روانه یې په لاره او د تورګل ماما کپړو دکان ته لاړله او تورګل ماما ته یې وویل: یا تورګل ماما، ما لکه نن داسې جوړه راکه، زه د خپلې مرګرې واده له ځمه، چې زما د ملګري په واده کې دی که نه چې یوې جینۍ هم هغسې جوړه نه یې اچولې. یا زما لورې، دغه مه کوه، تاله به زه دونه ښکلې جوړه درکم چې په ټول واده کې به هغسې جوړه د چا سره هم نه وي. د دې نه پس تورګل ماما فاطمه له یو ښکلي شان جوړه راواخلي. زما لورې، دا جوړه چې ده که نه په دې ټولو جوړو کې ښایسته ده، او دا جوړه چې ده که نه دا په دې دوکان کې ډېره ګرانه جوړه ده. په دې جوړو کې دا جوړه چې ده که نه ډېره ګرانه ده، دا هر څوک اخیستی هم نه شي، او دا جوړه ته د ملګري په واده کې واچوه، ټول خلک به تا ته پسخېږي. یا تورګل ماما، ستا خبره خو ټیک ده، خو ته ما ته ووایه چې دا جوړه به ته په ما باندې په څو خرڅه کې؟ یا زما لورې، دا جوړه خو زه خرڅومه په 80,000 روپۍ، خو تاله به یې په 80,000 درکمه، ځکه چې ته ماشومه یې او د ډېره لرې نه راغلې یې. یا تورګل ماما، دا خو ته داسې زیاته ګرانوې او زما سره خو دونه پیسې نشته، زما سره خو صرف 50,000 روپۍ دي، او که په دې باندې راکې ټیک ده، او که په دې باندې نه راکې نو زه به د بل چا دوکان نه واخلمه. صحیح ده زما لورې، ته دغه 50,000 روپۍ راکه او خپله جوړه واخله، زه یې تاله په 50,000 روپۍ باندې درکومه. د دې نه پس دا خپل کور ته را روانه شي.
په لار کې دا ډېره زیاته اوږه شي نو دا د طوطي ګل ماما هوټل ته لاړه شي او د طوطي ګل ماما په هوټل کې کیني. په دغه وخت کې د دې خواته طوطي ګل ماما راشي او طوطي ګل ماما ورته ووایي: یا زما لورې ته وسه خورې، ما له اډر راکه چې هغه زه تاله راوړم او ته وخورې. طوطي ګل ماما ما سره که نه په جیب کې صرف 100 روپۍ دي او په نورو پیسو باندې ما ځان له دا جوړه واغستله. ستا په دکان کې چې په 100 روپۍ باندې څه هم کېږي هغه ماله راوړه چې زه یې وخورمه. د دې نه پس طوطي ګل ماما فاطمه دال او وریجې راوړي او د هغه ځای نه طوطي ګل ماما لاړ شي. دی چې هغه دال او وریجو ته وکتل نو ځان سره یې وویل: یا زما خدایه پاکه، ما خو داسې خوراک چرته په خپل کور کې هم نه وی کړی. کاش چې ما سره پیسې وې نو ما به غوښې او چرګان خوړلي وې. کله چې دې داسې وویل نو د هغه خولې نه جادو را ووتلو او په جادو باندې د هغه خوراک نه د چرګ خوراک جوړ کړلو. دی چې ورته وکتل نو ویې ویل: لۍ داسې راته ښکاري چې دا جادو واله جوړه ده. وګوره که نه مالې په جادو باندې څونه ښکلی خوراک تیار کړلو. ورېږه دا زه چیک کومه چې دا په رښتیا جادو واله جوړه ده او که نه. د دې نه پس دا د هغې جوړې نه سره زر او پیسې وغواړي. هغه جوړه په جادو باندې دیلا پیسې او سره زر را پیدا کړي. نو دا ځان سره ووایي: زه داسې کوم که نه چې دا تلکالي زر خورمه او کور ته ځان رسومه، هسې نه چې دا جادویي واله جوړه رانه څوک واخلي. د دې نه پس دا خپل کور ته واپس را روانه شي. دا په دغه لار باندې روانه وي نو دې له مخې له 3 غلان ورشي. غلان چې کله دغه ښکلې جوړه ویني نو ورته ووایي: ای ماشومې دغه جوړه ماله راکه او که دې رانه کړه نو په ډز دې ولنګورې او مړه کوم دي. یا کاکا جانه ما تا سره څه بد کړي دي چې ته ما نه دا جوړه اخلې. ما ځان له څه په خوارو باندې د پلار نه پیسې واغستلې او دا جوړه مې بې ځان له واغستله او ته وې مالې راکه، ته به پې څه وکې؟ دا خو د جنکو جوړه ده. ای مشروطې جینۍ ته دا خبره پرېږده چې دا جوړه د هلکانو ده او که د جینکو ده. دا جوړه به زه ځان له خرڅه کړمه او ماله به ډېرې زیاتې پیسې وکړي او که دا جوړه ته نه راکې ما سره شاته دا 2 کسان نه دو به تا سمه وولي او سمه به دې بیخي ورکه کړي د دې ملکه. بیخي نام او نشان به دې نه وي. زه تاله دا جوړه نه درکومه، دا جوړه زما سمه خوښه ده. د دې نه پس فاطمه ډېره زیاته وهي. ودونه ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پاټ موږ په بله ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.